نه کې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او د صحت په کلو کې به نغښتي یاست. یو ځل بیا درته د یاران کلیک یوټیوب چینل لري کوربه یمه په دې هیله چې خوښ او جوړ به یاست. څنګه مې ښځې ژوند عزت تباه او برباد کړو، څنګه ښځې د خلکو په مخ کې وشرمولم. راځو دوستانو دغه د پنده ډکه کیسه اورو په دې هیله چې موږ او تاسو ټول دغه کیسه په ګډه واورو او ښځې مو په دې هیله چې د عزت لرونکې ښځې وي او زموږ ښځې که وغواړي زموږ ژوند تباه او برباد، زموږ عزت تباه او برباد کولی شي. ځوان وایي چې د کار څخه ستړی ستومان راغلم، په کور کې مې تکیه وکړه، د یو ګیلاس اوبو غوښتنه مې وکړه، په خوند یې راوړلې، اوبه یې راوړې، اوبه مې وڅښلې او بهر د تلو اراده مې وکړه چې ښځې مې راپسې اواز کړو چې ګرانه خاونده د خوراک لپاره یو څه در سره راوړه چې نشته. نو ښځې ته مې وویل چې هیله کوم زما څخه څه مه غواړه ځکه چې نن پیسې نه لرم نشته. او ښځې راته وویل چې ګوره خاونده که زه وغواړم ستا ژوند تباه او برباد، ستا عزت تباه او برباد کولی شم. نو ما ته په دې وخت کې غوسه راغله او ورته ومې ویل چې ته هیڅ هم نشي کولی ځکه ته زنانه یې او په کور کې پاتې یې، د کور څخه بهر ته نشي وتلی، نو ته به څه زما عزت تباه او برباد کړې. ښځې وویل چې ښه نه یې منې نو انتظار باسه چې زه ستا عزت څنګه تباه او برباد کوم. نو ما هم دغه خبرې ته غوږ ونه ګراوه، لاړم جومات ته. په جومات کې کېناستم چې لمونځ وکړم. په دې وخت کې مې مشوم زوی راغی او د خلکو په مخ کې راباندې غږ وکړلو چې پلار جانه مور ویل چې سبزي او نور شیان در سره راوړه چې په کور کې نشته. نو په دې وخت کې زما زړه داسې دربا شروع کړه، ته به وایې چې د سینې څخه د باندې شو او ټول عزت یې تباه او برباد کړو، په خپلوانو تر برو کې وشرمولم. نو ګران دوستانو دعا کوئ چې ستاسو داسې ښځې په نصیب شي چې عزت مو لوټ نه کړي. یعنې ښځه که وغواړي د انسان عزت ساتلی هم شي او که وغواړي د انسان عزت تباه او برباد کولی هم شي. ښځه چې خاوند ته هر ډول وغواړي همغسې ورسره کولی شي. په دې هیله چې دغه ویډیو م خوښه شوي وي، که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.